خورا رڼا له مدینې د توحید. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة إحلاس فقال قائل وما فتنة إحلاس قال هي هرب وحرب. د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې موږ د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره ناست وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د فتنو ذکر وکي او ډیر زیات ذکر یې وکي تر دې چې د احلاس د فتنو بیان پکښې کې وسو. و یو سړي پوښتنه وکړه چې د احلاس فتنه څه شي ده؟ آن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمیل ول هغه تښتېدل دي، یعنی خلک به د یو بل د بیرې څخه تښتي او جنګ کول دي، او بیا به سرائب فتنه وي، یعنی د خوشحالي اسراف او عیش او عشرت لکه نن زمانه داسې عیش او عشرت په خلکو کې راسي. د دې فتنې تاریکۍ به د هغه سړي د قدمونو څخه راوځي چې زما د اهل بیت څخه به وي، یعنی دا سړی به د فتنو بانی او بنسټ ایښوونکی وي. ژوند بدل شو